کم انسان چې د خپل ځان په باره کې منفي سوچونه وي او دا وایي چې زه پلانکی کار نسم کولی، نو یقین ومنئ هغه به همیشه د هغه طرح مایوسه وي او یو کار به هم مکمله نسي کولی. ولې دی پر ځان باندې دومره اعتماد نه لري. همیشه د ده سره چې مجلس وکړي د ده مجلس یس نه یې نو یې هر کار پوښتنه جن وکړي، د هر کار په باره کې د مجلس سره کوي، د ده په ټوله خبرو کې ناوي نووي یاوي و یا زه دا کار نسم کولی. ولې دی پر ځان باندې دومره اعتبار نه لري؟ دا منفي رویه آخر انسان تباه و برباد کی. دا منفي رویه څنګه ده؟ پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم نقیب الله کزی دا د زما یوټیوب چینل او دوستانو دا زما موټیویشنل ویډیو د لړۍ د چې روانه ده او زه مختلف موټیویشنل ویډیو جوړوم. نو نن به هم زه پر دغه زما پلی لیست کې دا نورم موټیویشنل ویډیو سته، تاسو هغه هم د سره کتلی سي، یو بل ته شیر کولی سي او دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې هر ماښام زه ویډیو اپلوډ کوم اول د واره در تاسو در ورسیږي. دوستانو په بعضې خلکو تاسو لیدلي چې هر مجلس هر خبره چې دی کوي اول د واره د ځان سره یا وایي نه یې وایي نه. لکه نه هغه د پاکستان د کرکټ ټیم هغه پخوانی کپتان چې نوم یې څه شو انضمام الحق، چې ما د یو پوښتنه جن وکړله کمنټیټر یا چا به انټرویو جن کول، نو د به په اول سر کې چې دا مجلس به شروع کوي नहीं बे वैले मसलन आगा तदा हुआ है कि आज पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला और आज पाकिस्तान जीत गया। ददब जवाब चिशुलो नहीं वो आज है वो मैंने बहुत अच्छा ये बहुत वो ये किया वो किया ना اول دواره د نه څخه مخاجرو کیږي نه. اوس ولم دا تکیا کلام دی د دې یو داسې یو خلا وشتي زبیا وشتي که څه مسله ده، خو داغه تر رویه په سوچو کې هم ده، په فکرو کې هم ده. د بعضی دوستانو چې کله د یو کار شروع کوي نو اول دواره لا دا د ځان سره تی کې چې دا کار زه نسم کولی، ماته برناکه دا کار راکړي، دا به نو زه څنګه کوم. بس داسې په کپېدو اخته سي. هغه د مشر عمران خان خبره ده چې हार मुझे नहीं हरा सकती ना، دا د یو تاریخي جمله ولا. نو خبره داسې ده چې ته اول دواره لا دا سوچ وای چې دا کار زه نسم کوی، نو ته په مات زړه باندې دا کار شروع کړې یا دا مجلس شروع کړې، نو ته به کامیاب څنګه سي؟ دوستانو د همیشه د خپل ځان په حواله د خپل د خپل وجود په حواله باندې منفي سوچونه مو دا کارونه و نور شیطانان توري لکه هغه ډیر دي چې ستاسو دپاره دي دا کارونه کوي نه. چې کم انسان دغه سوچ ووي چې دا پلانکی کار زه نسم کوی، زه خو ناجوړه یم او زه داسې کمزور یم، زه دومره وس و طاقت نه لرم، آیا دا کار به نو زه اوس وکم؟ بس په سوچو فکرو کې نه کښتۍ غرقه سي نه. نو که ته اول دواره لا دا سوچ وای نو هغه کار به ته وکړې، ولاکې په ګرد عمر وکړې. ولې ته په مات زړه باندې هغه کار کوې نه؟ نو پر ځان باندې اعتماد ساتل دا یو ډیر غټ حوصله غواړي، ډیر غټ زړه غواړي، هغه په خلکو کې نه. اوس دا تاسو لیدلي چې یو انسان د خپل وجود په حواله باندې په خپل تنقید نگار جوړ سي، یعنی کم کار چې نور ستا دپاره کوي نه شیطانان، ته د ځان سره په جنګ اخته یې. یو کار ته د لاس ور اچولی دی، یو کاروبار ته د لاس ور اچولی، یو په مات زړه باندې هغه کوي، دا وایي مثلا د ځان سره چې په ما کې خو دومره الیت نسته، په ما کې خو دومره طاقت نسته، دا کار به نو زه اوس وکم، پیسې خو را سره دي، ته وایي زه دا کار به وکم، پلانکی به څه وایي، پلانکی دی کامیاب سو، پلانکی دی کامیاب سلو، ته وایي زه به نوم کامیاب سم که به نسم کامیابه. باید دا سوچ ګس رویې ولي د ځان سره دغه غلط سوچ، دا منفي سوچ، دا منفي الفاظ ته ګس ولي دهراوی بار بار، خپل ځان ته په خپل مصیبت جوړ کې او خپل ځان ته په خپل خنډ جوړ کې، د خپل ځان په خپل رکاوټ جوړ سي. اول د واره خو ته د ځان سره په جنګ اخته یې.
په دوې خبرې ستا په ذهن او په دماغ او په زړه کې چې دا کار به نو زه وکم که نه وکم نه شپ شپ لرې په شک یې تذبذب شکار یې مثلا که د یو داسې یو مجلس وي کیسه وي یا زه خو دومره سمارټ نه یم زه خو دومره یا ښایسته نه یم یا زه دومره طاقتوره نه یم پلانکی وګوره دومره سمارټ دی دومره تیز دی دومره چسپاند دی هر کار کوی سي څنګه په هر کار کې دی پرفیکټ دی څنګه دی هر کار کې دومره طاقتوره دی څنګه بای خدای پاک هغه ته هم دوې سترګې ورکړي دي یوه ژبه ورکړې ده دوه لاسونه دوې پښې ورکړي دوه غوږونه دوې سترګې ورکړي یو دماغ ورکړی دی تا ته هم الله پاک هغه رقم وجود درکړی دی هغه رقم ژبه درکړی دی هغه رقم ته سوچ کولی سي په هغه ماحول کې اوسېږي دا نو نه چې ته ایلین یې چې ته نو اوس په پشین کې یا په کوټه کې اوسېږي بل نو په جرمني کې اوسېږي یا په لورلایي او په دوکۍ کې اوسېږي بای خو د هغه مځکه ده په د هغه مځکه کې ته هم ګول وول مځکه ده لکه فوټبال مازې کوچنی دی ستاسو په لاس کې راځي زموږ په لاس کې راځي او د فوټبال ګول رقم د هغه مځکه هم ده پر د هغه مځکه باندې دی هم استوګنه کوي دی هم د هغه ټماټر خوري د هغه چای کوي د هغه اوبه څښي د هغه ډوډۍ خوري د هغه اناج دغه فروټ کوي ته هم دغه رقم لګیا وي دی هم دغه رقم موبایل استعمالوي ته هم استعمالوي نو فرق یې چش دی فرق یې دی د دماغ د سوچ د فکر د یو لایعمل د یو حکمت عملی د یو سټریټجي چې ته څنګه دومره کانفیډنس لرې که نه لرې دی یې لري ته نه لرې د کمفرټ زون څخه ولې نه راوځې د هغه شي ته ولې لاس نه وراچوې کوم چې ده وراچولی دی نو ده خو وراچولی دی دی کامیابه دی ته ولې ناکامه ته په دې ناکامه یې چې ته وایې زه سمارټ نه یم زه هوښیار نه یم زه تیز نه یم زه کند ذهن یم یعنی خپل ځان ته په خپل چې دی د زار ستنې دي ورلګولې دي لګیا وي د خپل ځان سره په خپل په جنګ اخته یا زه خو دا شی نسم کولی پلانکی کوي او ته خو نو ماشاءالله دومره پیسې لرې یا دومره طاقت لرې یا دومره سرمایه لرې یا د دومره غټ خاندان غې یا د دومره غټ قبیلې غې نه ته کولی سي زه نسم کوی بای الله پاک پر دا قبیلو باندې فیصلې نه کوي الله پاک ستا پر سوچ باندې فیصلې کوي ستا په فکر باندې فیصلې کوي ستا په یو ښه مثبت سوچ باندې فیصلې کوي ته الله پاک پیدا کړی د یو مقصد دپاره پیدا کړی ته د هغه مقصد څخه منډې وایې شیطان دې د مایوسي خواته بیایي هاخوا دې بیایي هغه کم کار چې ستا زړه غواړي په هغه کې ستا د قبیلې ستا د خاندان ستا د معاشرې د انسانیت بلایی وي ښه کار وي و هغه ته لاس نه وراچوې اوس دا څوک تا منع کوي د دا کار څه تا څوک منع کوي یا د شیطان منع کوي یا د خپل منفي سوچ او رویه منع کوي نه ته ووایې چې یاره زما خو نو دومره دغه نه دی زما یاداشت چې دی هغه دومره مکمله نه دی تیز نه دی زما شیان یادیږي نه یا زه ناجوړه یم یا لګیا وې چې بای زه د زما په ځوانانو کې نه ځوانانو کې خو هم د یو رویه راځي نه هغه وایي یاره زه د پلانکي کاروبار ته چې دی هغه لاس نسم وراچولی مایوسي ده زما یو دوست هغه ډېر ښایسته انداز باندې ګرځېدی خو دی لږ د ایجي ډولونه مشر ولونه نو مال یاره ستا د دا ښایست و ستا د دا طاقت و ستا د دا خوشحالي راز چش دی د ویل ولې زه په ځوانانو کې ناسته ولاړه کوم نه په بوډاګانو کې ناسته ولاړه نه کوم نو مال دا بیا څه مطلب دی ول د بوډاګانو څه کښېنې نو خو د هغه خبرې به کېږي د مایوسي چې غیبتونه به کېږي موږ چیش نه زده کړو نه دغه د بیماري خبرې به کېږي وایي ناجوړه سمه ملا مې درد کوي پښې مې درد کوي سترګې مې کمزورې سولې او زه داسې یم پلانکي ډاکټر لره ولاړم پلانکي حکیم لره ولاړم ګرده ورځ به دا خبرې کېږي ځوانانو سره چې کښېنې رودې تازه سي یو وایي زه فوټبال کوم بل وایي زه ینډه کوم بل وایي زه خوسۍ کوم بل وایي زه پلانکي یونیورسټۍ له ولاړم بل وایي ما پلانکی دی موبایل واخیستی بس نوي تازه د طاقت انرژي راته میلاویږي بس زه هم پکې ځوان چې دی هغه خپل ځان ګړم نه نو مال یاره دا خو د ډېر ښه د راز خبره راوښوله آینده به موږ هم د ځوانانو سره ناسته ولاړه کوو نه نو دوستانو
نن سبا په خپله ځوانان د مایوسي شکار دي. ځوانان ته که دا ووایې چې یاره دا پلانکی کار دی، وایي زما دومره یاداشت نه دی، زه دومره سمارټ نه یم، په ما کې دومره طاقت نسته، زه دا کار نسم کولی. پلانکی خو نو دومره قبیلې والا دی، دومره شایست والا دی، دومره طاقت والا دی، دومره پیسو سرمایه والا دی، بونډاله سړی دی، دی به نو خود کوي. خو د اکاګانو ماماګانو ورسره دي، د هغه ملګري ورسره ده، د حکومت طاقت ورسره دی، د سیاسي طاقت ورسره دی، دی به نو خود کوي. زه چیش یم، خوار یم، مسکین یم او غریب یم. بایي هغه زما دلته یو شناخته ولو، هغه چې دلته یو وخت جنګ ولو، نو دا بل سره اخته سولو نه، دلته په دا علاقه کې دلته یو ځاګی سره جنګ ولو، نو یو غریب سړی ولو، د هغه جنګ ولو، نو زه ورته ولاړم، یا به مو ګواش کوو یا څنګه. نو د ده دا یو خبره مې په یاده، ویلې ولې غریب خو خدای خو غریب کړی یم، بې غیرته چا کړی یم، زه بې غیرته نه یم. نو د ده خبره ما ته ډېر ښه خوند راغی، خاص لکه د بدرمنیر و د لیاقت میجر سره جنګ و، بخت محمد و که چیش ولو، دا خو یو اداکار ولو که سلطان رایې ولو، ابدا دره. نو ډایلاګ یې وویل، نو دا رقم وروره که ته غریب یې صحیح ده، لیکن مایوسي ولې ښکاره کوې؟ د ځان په حواله دا منفي سوچونه ولې لرې د ځان سره؟ همیشه چې تا ته یو خبره وسي، ته وایي یا زه دا نسم کوی، یا زه دا نسم کولی. دا د منفي سوچو څخه راووځه، مثبت سوچونه ځان ته جوړ که، رو به دې تازه سي، بیداره به سي، طاقتوره به سي، را به سي. لکه پلانکی چې کامیابه سولو، ته هم الله پاک به دې کامیابه کړي. خو ته یو واره په غټ زړه باندې که د کاروبار وي، که د یو کار وي، یو ښه کار وي، هغه ته لاس ور واچوه. کامیابي ناکامي دا د الله پاک په لاس کې ده. که کامیابه سوې، الله پاک به شکر ادا کړي. که ناکامه سوې، دا ووایه چې په دغه کې به مې خیر وي، که هلته تللی ولم یا دا پلانکی کار مې داسې کړی ولو، کېدای شي په دا کې زما شر ولو، یا دا رقم یو غلط یو شی پټ ولو او نقصان را رسېدی. نو شکر دی چې الله پاک جن بچاو کړ. مثبت سوچونه د ځان سره ولره، منفي سوچونه قطعاً د ځان سره مه لره. چې کله ته منفي سوچونه د ځان سره ولرې، نو دا رقم به ته د مایوسي او د ابلیسي او د شیطاني قوتو ملګری سې، د هغه لاکاره به سې. که ته مثبت سوچونه ووایې، الله پاک به دې کامیابه کړي او د یو ښه ګروپ، د یو ښه د انسانیت چې کوم یو ډله ده، په هغه کې به شمار سې. نو د ځان په حواله باندې کانفیډنس شو که، د ځان په حواله باندې اعتماد سوچ ولره، او دا منفي ټول غلط خیالات د ځان څخه وباسه. دوستانو، دا زما موټیویشنل ویډیو دی، هر ماښام زه دلته مجلسونه کوم. دا زما نور ویډیوګانې هم وګورئ. نن موږ د ځان په حواله باندې چې کوم منفي سوچونه دي، د هغه څه د تلک په حواله باندې ما یو څه لیکچر درکړي. انشاءالله تعالی سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضر دم ما نقیب کزیت راکړه اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.